چمن دی او دغه کوم روان چې ځي چمن څخه الله د خیر ورکړي داسې خیراتونه کوي ته وګوره هغه هم چې رااخلي د خیراتونه راسره کومک راسره کوي کور یې ودان یاد صحیح دغه زموږ خویندې میندې دا دې ناستې دي دغه کورنۍ دی چې دی هغه شته تاسو ته شی ورسېدی او راسه او دلته دګونه ډک دي راسه ولې نه ده ډوډۍ مې خوړلې ده او خالي پیسې نه دي درکړې بس هغه نو ستې بخت دی ښه مطلب ډوډۍ پوره درته ورسېدل او خود د چمن ولس ته زموږ سلام دی صحیح الله دې هم په دې دنیا کامیابه کړي هم په هغه دنیا سپین قرآن په د مکې مزمې خلک چې هم د قسم د قصیدې وکړي موږ ته هغه د دوی هغه کوچني ته موږ سلوټ دی الله دې کامیابه لري الله دې سرلوړي لري الله دې په دې ظالمانو دې همیشه سروا کړي خدای مو په خیر ورسو تر خپل ځای خدای مو په زما کې کوم خلک ولاړ دي قسم د کده خدمت دغه ماجور د څو پورتي ورور صحیح دا د اخلاص نه خبرې صحیح خیر وسه دا یو افغان ورور چې د دې دغه د سرنجونو د ډک دي د شان د ډک چې د هغه روان دي او دغه چې د هغه د روان دي ستړی مې سره وره په خیر خیریت شي شکر ته شه شکر شي دی خوړی الحمدلله هر تر اوس پاکستاني او افغاني سول دواره تکوش طالبان الله دې کامیاب کړي چې څه تر راوړي دي سالن مولا راوړي دي ور ډوډۍ مولا راوړي دي وبو مولا راوړي دي ار سیم پټ نه راوړي دي برای مم درې سو کړي لکړي دي و سیم له کو ان شاء الله سم ډوډۍ وخور ان شاء الله ګرځي له کو خیر ټول افغانان چمن پښتانه زنده باد ان شاء الله کړه صحیح چمنوال قرباني لري ته حق نه زیات ماشاء الله چمن پښتانه څه دي د اندازې نه زیات قرباني دا مړیانې دا څه دي مړی جوسونه چای وشي ورځي د چمن ولادونکو تعاون کې د اندازې نه زیات دا د چمن په اړه باندې د خلکو خبرې تاسو واورېدې دا موږ دلته نه دي ویلي چې تاسو دا خبرې وکړئ خو دغه زموږ خویندې او دغه کوم زموږ وروڼه چې اوس روان دي کډوال دوی ځي نو د چمنوالو هم دومره وس دی د چمنوالو هم دومره وس دی چې له دوی سره دغه وس شریک نور وس تقریبا دوی نه لري بس دغه وس چې د ډوډۍ د خوراک وس دی ورته لري هر څوک ګرد خلک خوشاله صحیح د چمن دروازې ته نږدې افغان کډوالو لپاره دلته لري سترخان او ورکړل شوی دی او دلته دوی راځي د خپل واسه پر شدي ته څور کول کېږي هغه دغه دی خو دا سترخان چا ورکړی دی او مشریه د چا په غاړه ده کمانډر صاحب ستړی مې سه څنګه شي په خیره خیریت دی څو دیګ مې راوړی دی کمانډر صاحب شل کوم ځای سم بل ځل مې وړي دي که خالي مې دلته راوړله باندې سم د لاس لګیا دا خورور اوس 20 غنټې را رواني دي شي مازیګرم را رواني شنم را رواني ماشام را رواني وطن دی بساري خدمت به کو په کارم دادي د چمن کې سیار څوک دی ورور په کار دادي شي د دې خلکو خدمت وکي افغانانو باندې ور باندې په دې حالات کې باعث په کور نه کښینو دغه د چمنوال مرسته در سره کوي چې دا شان راوړي ودان خدای دې خلک دی راوړي موږ خدمت کوو موږ په خپلو پیسو نه دي راوړي دا ګرده د چمن عوام دي راوړي یې کور یې صحیح ډېره مننه تا اوس تا خپل ټیم ملګري سره لګیا یاست صحیح کمانډر منډول و چې دغه د ملګرو سره اخته دي د خدمت باندې ډېر زیات شمېر باندې دلته نن هم دا دی پر چمن پر کرشه باندې د چمن پر لاره باندې دا د کډوال چې د هغه ځای دې خوا ته هغه غوښې ولې دا د وریجې دي چې دوی د کوي او دغه اوبه دي دغه د ډوډۍ ده هر یو تر خپله وسه پرې لګیا دی څوک یا په یوه څوک یې په بله طریقه باندې مرسته چې د هغه کوي